جابر ابن عبد الله وی مدینه منوره کې وما چاره ته ویل چې شام کې عبد الله ابن انیس یو حدیث دی چې یحشر الناس یوم القیامه حفاتا غراتا غرلا وای زب سلاړم او یو میش مزل مې د حدیث د اتصال السند د پاره وکړ. امام احمد ابن حنبل دی چې د دې امت یو د علم لوی کان دی د لس لاکو احادیث حافظ کتاب السنه کې داغه بچی لیکي عبد الله ابن احمد ابن حنبل. یحیی ابن معین دی یو لوی عالم د دې امت چې داغه د تاریخ د یحیی ابن معین کې لیکلي دي وای ما په دې خپل غوتو باندې په لکونو احادیث او اقوال د صحابه لیکلي دي او څو ظلم وای لیکلي دي. مغنی چې کله کم د شرح کبیر سره یو ځای چاپ شوی د مقدمه کې د واقعا مولدي لیکلی ده یو بل ته وایي راځه ځو صنعاء الیمن ته عبدالرزاق صنعاني ته به څه حدیث به یاد کړو. را روان شو دواړه وایي راځه حج به مونږ بیا به مخکې لاړ شو. قسمت ته ګوره مطاب کې یو بل څه طواف کې مخامخ شو. نو یحیی ابن معین ورته وایي سړی دا دی راځه تپوس به دې وکړو. هغه خلک داسې وو چې د یو عالم وخت ته به یې کتلې نو هغه ورته وایي دا خپل حاجت له راغلی عبادت له او موږ به تپسې هلته ځو صنعاء الیمن ته. یو میاشت مزل یې پسې وکړ. اخر چې ور ورسېد عبدالرزاق صنعاني ورته وایي د الله بنده خو هلته به هم دا تپوس کړی وی. نو هغه وایي ته عبادت له راغلی وی موږ ستا باندې عبادت نه ګډوډ کوو. نو اخر کې چې را روانېږي نو عبدالرزاق صنعاني ورته وایي ته خو د علم او یو لوی غر یې د الله بنده ته به څو پورې د علم پسې ګرځې. نو هغه ورته وایي والله مع المحبره الى المقبره قسم په الله دا د سیاهي دوات او قلم او د علم بشتره به د اوږې نه هغې پورې نه کوزوم چې تر څو پورې قبرستان ته نه یم رسېدلی. دا اوږده اوږده سفرونه به د علماو کول. مشهور عالم ابو سعد سمعاني وایي ما 100 خرونه علم پسې کتلي دي. بقي ابن مخلد بعض علما وایي دنیا کې لوی مسند د ده نه چا نه دی لیکلی. د هغه باره کې بعض علما وایي یو علمي سفر یې 20 کاله و دویم یې 14 کاله و او دریم یې 10 کاله و. د علما به د دنیا کې داسې د علم پسې ګرځېدل. مشهور عالم دی د دې امت خطیب بغدادي هغه وایي قسم په الله ما ترکت منبرا من منابر الاسلام الا وقد قعدت تحته. ما ته اسلام کې چې یو علمي منبر چا ښودلی دی زه هغې ته ناست یم او وایي ما 15 کاله علم پسې ویستل. فکتبت بیدی عدة احمال من الکتب. امام ذهبي وایي هغه وایي ما په دې خپلو ګوتو د اوښانو د بارونو مقدار کتابونه لیکلي دي. دا سبب دی د دې چې دې باندې به علم دغه کېږي. ابن مقري چې د دې امت یو لوی محدث دی هغه وایي تبت المشرق والمغرب 4 مرات برجلی. پیدا مشرق او مغرب ته علم پسې 4 ځل تللی راغلی ما. امام المحدثین امام بخاری رحمه الله د دومره لوی شان والا دا وایي روټۍ به مې وچه کړه اوبو کې به مې اچله هغه به لمدېده او زه به ګرځېدم ما به علم حدیث یادوم. او دا ډېره اوږده موضوع ده. علم پسې سفر کول دې باندې د احادیثو حفظ کېږي. تکلیف به برداشت کې تکلیف چې نه وي سړی څه حافظ او محدث وګرځي.